الحور طلات حين اقبلا. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه سړی و چې الله تعالی په کومه قرباني کې هغې ته په کوم شکل شهادت ورکړي چې هغې ته الله تعالی څومره عظیم شهادت، هغې ته الله تعالی په څومره قرباني او په څومره لوړو مرتبو کې شهادت ورنصیب کړي. غالبا مواهب اللدنیه لیکلی دي، قاضي عیاض رحمه الله په شفا کې لیکلی دي. یو روایت را نقل کړی دی حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله خلیفه د خلافت 13 کاله بعد مدینه منوره کې یو صحابي وفات، چې کله هغه صحابي وفات سلو نو حضرت عثمان رضی الله عنه جنت البقیع درې ته د هغه صحابي جنازې ته راغی. چونکې هغه وخت کې عادت دا و چې کوم څوک به د مسلمانانو خلیفه و، د مسلمانانو د لمانځه امام به هم هغه و، د مسلمانانو د جنازې امام به هم هغه و، د مسلمانانو د جنازې لمونځ به هغه کاوه. چې کله د جنازې کولو اراده وسوله نو حضرت عثمان رضی الله عنه د دې مرده سینې ته برابر ودرېدی. شاته چې کله د جنازې صفونه برابر سلو چې حضرت عثمان رضی الله عنه غوږو ته لاس وروړي او الله اکبر کوي او د جنازې د لمانځه ابتدا کوي، نو هغه مرده هغه صحابي دی هغې اچانک په قبر کې په خپل کټ کې په خپله جنازه کې راکښېناست. چې کله راویښ سو نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته وایي السلام علیکم. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وعلیکم السلام. هغه ورته د مسلمانانو خلیفه ته الله تعالی ډېر رښتونی خلیفه پیدا کړی، ته ډېر صادق انسان یې، لیکن ستا د خلافت 2 کاله پاته دي او د دې څه وروسته به په دنیا کې ډېر لوی په انسانانو کې به ډېر لوی فساد جوړیږي. او دا ورته وایي چې د بیر اریسه واقعه به ښکاره کیږي. بیر په عربي کې څا ته ویل کیږي، د اریسه د څا واقعه به ښکاره کیږي او بېشماره انسانان به قتل کیږي او چې کوم چاته قوت ورکول سوی و هغې به ډېر کمزوري انسانان در پښو لاندې کوي. چې کله هغه مرده دا خبرې وکړې د هغې څه وروسته به سره ګزار شو برته پرېوت. صحابه را وغورځېدو چې کله هغه مرده یې سره وښوراوی د هغې څه کفن په پورته کې هر څه چې وسو په هغې کې د سا بلکل یوه ذره پاته نه ده. حضرت عثمان رضی الله عنه هغې ته د جنازې لمونځ ورکوي. د جنازې د لمانځه څه وروسته هغه یې جنت البقیع دره کې په قبر کې دفن کوي او پټې کوي. چې کله 1 کال نور تیر سو د دې واقعې نو حضرت عثمان رضی الله عنه یو ورځ بیر اریسه ته راغلی. مدینه منوره کې مشهور څا و او پیغمبر علیه صلات وسلام به ورته راتلی، اوس هم عربو پر هغه ځای یو ځای راګرځولی دی. چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه بیر اریسه ته راغلی د بیر اریسه پر غاړه باندې ناست دی، ځکه پیغمبر علیه السلام به دلته کښېناستی. د ده په لاس کې د پیغمبر علیه صلات وسلام مهر دی چې پر هغې باندې لیکلی دی محمد رسول الله. چې پیغمبر علیه صلات وسلام به کوم چاته خط ور استوی نو د هغې په اخر کې به هغه مهر ورباندې چې کله دی خپل لاس مینځي یا پر څا باندې ناست دی نو دې دوران کې هغه مهر د پیغمبر علیه صلات وسلام اچانک په دې څا کې ځینې راس. د حضرت عثمان رضی الله عنه سره د هغې مهر ډېر زیات غم ورسره. حضرت عثمان رضی الله عنه ډېر پریشان نس. دستې صحابه کرام را طلب کړو او د هغې چا دپاره چې کم څوک د دې ساسه دا مهر دوباره راکاږي د هغې دپاره 1,00,000 دراهم اعلان وکړي. چې کم چا دا مهر برته ماته راوکړي د هغې دپاره انعام 1,00,000 روپۍ دی. د هغې څا اوبه ډېرې زیاتې هم نه وې، د انسانانو در نامو در جګرې پورې د هغې اوبه وې. نو صحابه کرامو کې بعضې انسانانو روغورځېدو، د څا ټولې اوبه یې راوکښې، د څا ټولې خاورې یې راوکښې او ټوله څا یې پرله واړوئ، لیکن د پیغمبر علیه السلام هغه مهر پیدا نه سو. ځکه هغې مهر د پیغمبر علیه صلات وسلام د حکومت مهر و او هغه مهر کې دا برکت و. روایاتو کې لیکلي دي که چیرې هغه مهر پاته وای الله تعالی د دې مځکې څه نه وی پورته کړی بیا به در قیامته پورې د پیغمبر علیه السلام د متبعینو حکومت چلیدی. بیا به در قیامته پورې هغې خلکو ته حکومت الله تعالی ورکوی چې در څو پورې دا مهر په دې امت کې وای چې کوم خلک د پیغمبر علیه صلات وسلام تابعدار خلک دي. لیکن ما درته ویل دنیا امتحانی دنیا ده او دا ژوند امتحانی دی او د دې دنیا وجود الله تعالی د امتحاناتو دپاره کړی دی چې د انسانیت امتحان په دې دنیا کې اخی. نو الله تعالی د خپل حکمت په خاطر هغه مهر د مځکې څخه ختم کړي. چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام مهر نبوت ختم سو ورک سو نو دې دوران کې حضرت عثمان رضی الله عنه باندې مدینه منوره کې اعتراضونه شروع او د خلکو په مجلسو کې د حضرت عثمان رضی الله عنه شکایتونه شروع.
او خلقو برملا د حضرت عثمان رضی الله عنه سره نفرت او غیبت روان کې. په بعضې مجلسو کې د حضرت عثمان رضی الله عنه خبرې هغې په ډېر ناوړه او په ډېر بیکاره شکل باندې کېدلې. یو روایت کې راځي مدینه منوره کې یو سړی دی هغې کوترې الوزوي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښار دی، د پیغمبر کلی دی، او دی کې د پیغمبر علیه السلام روضه ده، او دی کې د صحابه کرامو مدفن او مقبره ده، نو دی کې د پجارو د پوساکو عمل مناسب نه دی. نو هغه سړی د دې کاره څه بند کړي. پیغمبر علیه حضرت عثمان رضی الله عنه د هغې کوترې وزران ورغچي کړو. چې کله یې غچي کړو هغه سړي د دغه ورځې څخه د حضرت عثمان رضی الله عنه دښمني روانه کړه. په هر مجلس کې د حضرت عثمان رضی الله عنه بد ویل، او په هر مجلس کې به د حضرت عثمان رضی الله عنه سره ډېر نفرت ښکاره کوي. یو روایت کې راځي یو سړي په مدینه منوره کې هغې غلیل جوړ کړی و، ربڼ چې بولي چې کوم وارې پکوي، نو ډېر څله به مسلمانانو ته په هغې باندې تکلیف ورکوی. حضرت عثمان رضی الله عنه چونکې د علاقې حاکم ولو او د مدینې منورې متولي او خلیفه ولو، نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې خبر سو د هغې هغه پاډې ورپرې کړي. چې کله یې ورپرې کړي دې سړي هم د دې ځایه سدستي د حضرت عثمان رضی الله عنه دښمني شروع کړه. نو مدینه منوره کې د حضرت عثمان رضی الله عنه دپاره ورځ په ورځ باندې حالات خرابېدل. مدینه منوره کې یو یهودي و عبدالله ابن سبا، هغې د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې په اسلام ځان مشرف کړ، او هغه اسلام یې صرف د منافقت په خاطر باندې قبول کړ. او بیا مدینه منوره کې په هغې مجلسونو کې شرکت کوی چې کومو مجلسونو کې به د حضرت عثمان رضی الله عنه متعلق بدې خبرې کېدلې. لیکن بیا عبدالله ابن سبا د مدینې منورې څخه ولاړی په بصره کې لږ فساد جوړ کړی. د بصرې څخه ولاړی کوپې له په کوپه کې هم څه په لاس نه ورلو. پر څلورم نمبر د مدینې څخه بصرې له ولاړی، د بصرې څخه کوپې له ولاړی، د کوپې څخه برته مصر له رالی. په مصر کې چې کوم د مصر خلک څو زمانه چې د هغې سره تېره کړله هغې یې پر ځان باندې راټول کړو. یو ځل یې هغو ته دا تشویش ورکړئ چې ستاسو په عقیده کې پیغمبر ښه دی که عیسی علیه السلام؟ هغو ښکاره ورته چې زموږ په عقیده کې پیغمبر علیه السلام د ټولو انبیاو څخه افضل دی. هغه ظالم دستي دا په دماغ کې ورکړو چې عیسی علیه السلام خو د قیامت څخه مخکې راځي او د دجال په وخت کې راپورته کیږي او د دجال مقابله به کوي او ستاسو د دشمنانو مقابله به کوي، لیکن ستاسو پیغمبر خو بیا تر قیامته پورې نه راپورته کیږي، ستاسو د دشمنانو مقابله به بیا څوک کوي؟ په دې خبرو باندې عبدالله ابن سبا د مصر د خلکو په دماغو کې لږ تشویش د اسلام خلاف ور پیدا کړي. او بیا د مصر خلکو ته دا ویل چې هر نبي ته الله تعالی یو وصي ورکړی چې نبي هغې ته وصیت کړی، او ستاسو د نبي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصلي وصي حضرت علي رضی الله عنه دی. هغې ټوله وصیت حضرت علي رضی الله عنه ته کړی دی، لیکن حضرت عثمان رضی الله عنه هغې غاصب دی، په زور باندې د حضرت علي رضی الله عنه خلافت قبضه کړی دی. چې کله په دې خبرو کې هغه خلک راوستو او ټوله ساده لوحه انسانان ولو، نو هغې ورته ویل چې زموږ دپاره څه کول پکار دي؟ نو ده ورته ویل چې د ټولو څه مخکینی قدم دا دی چې حضرت عثمان د خلافت څخه معزوله کړي او د دې پر ځای باندې حضرت علي د خلافت پر منصب باندې راوړي. بیا ورته ویل چې د دې دپاره به طریقه کار څنګه وي؟ نو هغې ورته ویل چې د دې دپاره طریقه کار دا دی چې تاسو د مصر د طرفه د مصر د خلکو په نمایندګي باندې حضرت عثمان ته خطونه ور شروع کړي چې زموږ د مصر حاکمان زموږ سره ډیر ظلم کوي او زموږ سره ناجایز کوي او زموږ سره غلط ټکسونه اخلي او پر موږ باندې ډیر ناروا اعمال کوي، نو زموږ د مصر حاکمان راته بدل کړه. ورته چې د دې ځای څخه تاسو د خپل عمل ابتدا روانه کړئ. حضرت عثمان رضی الله عنه ته د مصر څخه خطونه راغلل، په هغې کې دا لیکلي دي چې زموږ نوره زندګي ډیره په خوشحالي او په راحت کې ده، او ته د ټولو قوم امیر المؤمنین او خلیفة المسلمین، لیکن ستا د طرفه چې کوم حاکمان او والیان پر موږ باندې ټاکل شوي دي هغه زموږ سره ډېر ظلم کوي. نو زموږ تمنا دا ده چې دا حاکمان دې زموږ څخه بدل شي. په دغه شکل باندې دا خطونه د بصرې څخه واستول سو، په دغه شکل دا خطونه د کوفې څخه واستول سو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله خطونه وکتل نو ډېر ورته حیران سو چې ما خو د مصر والیان ډېر صالح انسانان ټاکلي دي او ما خو پر کوفه او بصره باندې اکثریت داسې خلک دي چې د پیغمبر صحابه دي، بیا دا خلک څنګه شکایت کوي؟ نو هغې د مصر خلکو ته دا خط راواستوی، ورته وایي چې کله د حج موسم راورسیږي تاسو چې کم خلک معترضین یا اعتراض کوئ هغې به هم راسئ د حج لا،
او چې کم زما والیان دي د مصر او د بصري او د کوفې دا به هم زه ټول راغواړم حج ته او د مکې مکرمې په حرم کې که ستاسو سره ظلم سوی و د ټول قوم په مخ کې به د دې والیانو څخه زه ستاسو قصاص اخلم. چې کله خط د مصر خلکو ته رالی هغې کې هغه غوغا او شور کم سو. چې کله د حج موسم رالی نو حضرت عثمان رضی الله عنه د مصر د کوفي او د بصرې ټول والیان یې راطلب کو چې سږ کال به تاسو ټول حج لره حاضرېږئ. چې کله هغه خلک ټول حج لره حاضر سلو نو مکه مکرمه کې چې حضرت عثمان رضی الله عنه تلاش وکړي چې کم معاندین او کم مخالفین او کم خلکو د اعتراضي خطونه راستول په هغې ټولو انسانانو کې یو هم د حج له نه دی حاضر سوی. چې کله نه دی حاضر سوی نو حضرت عثمان رضی الله عنه د مصر او د بصرې والیان او حاکمان ته ویل چې خلکو تاسو ولې د دې عوامو سره ظلم کوئ. هغې د خپل کال ټوله زندگی د هغې مخ ته کښېښوله چې موږ په خپله زندگی کې د چا سره ظلم په عوامو کې نه دی کړی. ورته ستاسو دغه د شکایت خطونه بیا ولې ماله راځي؟ نو هغې ورته ویل چې دا خلک ټوله درواغ وایي، دا زموږ خلاف یو سوچ لري، یو فکر لري، یو منصوبه جوړوي. او ورته وایي که چیرې دا خلک په دې خبره کې رښتیا وایي اوس به دوی هم را حاضر سوي وایي، لیکن دې خلکو کې یو سړی هم نه دی حاضر. حضرت عثمان رضی الله عنه د حج د سفره څخه وروسته مدینې منورې ته راځي. مدینه منورې کې چې کوم خلکو د حضرت عثمان رضی الله عنه خلاف غوغا جوړه کړې ده او غلط مجلسونه کوي، د حضرت عثمان رضی الله عنه سره حضرت معاویه رضی الله عنه ملګری دی. حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت معاویه رضی الله عنه ته وایي دا خلک زما څه غواړي، دا خلک ولې پر ما باندې اعتراض لري. حضرت معاویه رضی الله عنه ورته وایي چې دا خلک در حقیقت ستا خلاف یو فتنه جوړوي او د هغې دپاره بهانه دا جوړه کړې ده چې ته په خپل حکومت کې په خپل خلافت کې د خپلو قریبانو د خپلو رشته دارانو سره ډېر احسان کوي، هغوی ډېر نازوي او زموږ سره هغه ناز نه لري، دا یې ستا دپاره یو بهانه جوړه کړې ده. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته د هغې یو نمونه ورته ستا په رشته دارانو کې مروان دی، تا هغې ته د بیت المال څخه 15,000 دراهم ورکړي دي. ستا په رشته دارانو کې عبدالله ابن خالد دی، هغې ته تا 50,000 دراهم ورکړي دي. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه 2 کسان را طلب کړلو برته هغه ځینې واخیستل. لیکن حضرت معاویه رضی الله عنه ډېر هوښیار انسان، هغې ورته ویلې د مسلمانانو خلیفه د دې خلکو صرف بهانې دي، د دې خلکو صرف حیلې جوړې کړي دي، دا خلک ستا و قتل ته یو لار جوړوي او دا خلک پر تا باندې حملې کولو ته یو فریب یو مکر جوړوي. او دی وخت کې حضرت معاویه رضی الله عنه د شام والی و، ورته د مسلمانانو امیره زما سره ولاړ شه شام ته، ځکه د دې خلکو د دې مکر او د فریبه څخه به ته محفوظه سې، نو په شام کې زما سره ډېر حکومت دی، زما سره ډېر دولت دی، په شام کې به زه په ښه شکل ستا حفاظت وکړم. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې ما خو د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ملګرتیا په یو شکل کې نه پرېږدم او نه زه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د روضې څخه وتلی سم، ځکه ما ته پیغمبر علیه الصلاة وسلام په د خولې څخه دا اورېدلی دي چې کم څوک دا تمنا لري چې ما له مرګ په مدینه کې راسي نو هغه دې دا کوشش وکړي چې مرګ په مدینه کې ورله راسي، فلیمت بها، هغه دې مړ او خپل مرګ په مدینه کې کړي. ولی فانا اشبع لمن يموت بها، زه د قیامت په میدان کې د ټولو څه مخکې د هغه چا شفاعت کوم چې هغوی ته مرګ په مدینه کې راغلی. نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې هر څومره حضرت عثمان رضی الله عنه ته دا وایي چې زما سره ولاړ سه او زه به په شام کې ستا حفاظت وکړم او دا خلک ستا د قتل دپاره یو مکر و حیله و بانه جوړوي، نو حضرت عثمان رضی الله عنه دې ته قطعا تیار نه دی. حضرت معاویه رضی الله عنه دویمه دا مشوره ورته پیش کړه، ورته بیا به د شام څخه زه یو فوج راواستوم، لشکر به راواستوم، هغوی به پر تا باندې محاصره راوړي، هغوی به ستا حفاظت کوي، هغوی به ستا نگراني کوي، هغوی به ستا د محافظینو په شکل باندې، ځکه زه د دې خلکو د ارادو څخه د غلطو ارادو څخه ډېره خطره لرم. حضرت عثمان رضی الله عنه سره چونکې د مدینې منورې ډېره مینه وه، حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې نه، زما زندگی چې در څوک په مدینه کې زما د ذات په خاطر به د مدینې پر خلکو باندې تنګي نه راځي. که چیرې ته دا شام څخه ما ته فوج راوستی، ما ته عسکر راوستی او زما د حفاظت دپاره دلته خلک ډېر کې، هسې نه چې د مدینې پر خلکو باندې تنګي راسي. او دریم ځل هغه ورته ویل چې عثمانه بیا خو دا معلومیږي چې ته خپل مرګ ته تیار یې، ته خپل شهادت ته تیار یې، ځکه دا خلکو ستا د شهادت او د مرګ اراده کړې ده.
دی په جواب کې ورته وایي حسبي الله ونعم الوکیل، زما الله زما د پاره کافي دی او زما الله به زما حفاظت کوي. چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه شام ته روانیش، هغې د سفر لباس اغوستی دی، هغې د سفر زاد و راحله برابر کړي دي او راځي حضرت عثمان رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خلیفۃ المسلمین دی، د هغې سره خدای پامانی کوي او د هغې سره رخصت اخلي. حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله رالی، حضرت عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي کې څه کسان ورباندې راټول دي ورسره ناست دی. باره دې ټولو خلکو ته وایي خلکو دا بوډا دا د پیغمبر علیه صلات وسلام خلیفه دی او دا د پیغمبر علیه صلات وسلام ذوالنورین زوم دی او د دې په خاطر د الله تعالی څخه وبېرېږئ. کمې د دې سره غلطه رویه وکړه الله تعالی به بیا تاسو باندې ډېر زیات فسادونه مسلط کړي. حضرت معاویه رضی الله عنه د دې خبرې د کولو څخه وروسته باره د شام پر طرف باندې رخصت شو. حضرت عثمان رضی الله عنه په مدینه منوره کې زندگی تیروي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته بیا د شام د خلکو خطونه را شروع چې کله څه زمانه تېره سوله، د حج دویم موسم را ورسېدی، نو د شوال په میاشته کې چې زموږ او ستاسو په عرف کې د کشني اختر میاشته بولي، په دې کې د مصر 1000 کسان د بصرې 1500 کسان د کوفې 100 دا 2500 کسان د حج په بانه باندې مدینه منورې ته راغلل. او چې کله مدینه منورې ته راورسېدو نو پر مدینه منورې باندې داسې شاوخوا محاصره غوندې جوړه کړه. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله د هغې په غلطو ارادو باندې پوس، نو حضرت علی رضی الله عنه مشر صحابي دی، هغې را طلب کوي، ورته یې علي ته ورسه د دې خلکو مطالبه څه ده، دا خلک څه غواړي چې پر مدینه باندې محاصره اچولې ده، چې د هغې کومه مطالبه یې زه د هغې هرې مطالبې پر کولو ته تیار یم. حضرت علی رضی الله عنه چې کله وله ورغلی د هغې خلکو سره خبره وکړه، نو هغې ورته ویل چې موږ په مصر کې د خپل حاکمه څه تنګ یو، د خپل والي څه تنګ یو. د مصر والی د معزوله سي او د دې پر ځای د محمد ابن ابي بکر د ابوبکر بچی دی، دا د والی سي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې دا خبره واورېدله، باره دستي وایي زما د طرفه منظوره ده. بس دستي محمد ابن ابي بکر ته خپله روکه د ولایت په لاس ورکړه، هغه یې د خپلو ملګرو سره د مصر طرف ته واستوئ. او په دې وخت کې دغه چې کم بلواګر راغلي وو او چې کم خلک راغلي ولو د مصر او د بصرې، هغه پر خپل ځای باندې غلي پاتې. لیکن دې وخت کې چا شرارت جوړ کړی؟ کم سړی چې د حضرت عثمان په قریبانو کې و، د مروان په نامه، چې حضرت عثمان رضی الله عنه د دې خلکو په غوښتنه د هغې څخه 15,000 دراهم واپس کړي وو. هغې په خپل بغض و عناد کې ول، هغې دستي د حضرت عثمان رضی الله عنه په پټه باندې یو خط تیار کړ او خط یې د مصر د زاړه والي پر نامه باندې ولیکه او هغې ته دا ولیکل چې دا خط د امیر المؤمنین د خلیفۃ المسلمین عثمان د طرفه دی، چې کله محمد ابن ابي بکر د ولایت په اراده باندې مصر ته در ورسېدی، د ټولو څه مخکې به دی قتل کړي او د ده سره چې پلان صحابه ورسره دي هغه به ټول ورسره قتل کړي او د هلته به بعضې نور کسان چې د هلته دي هغه به محبوس کړي. دا د امیر المؤمنین او د خلیفۃ المسلمین پیغام دی. حضرت عثمان رضی الله عنه مهر یې پیدا کړی، پر خط باندې مهر ووهل. د حضرت عثمان رضی الله عنه خصوصي غلام یې په ډېرو پیسو باندې دې ته تیار کړی او د حضرت عثمان رضی الله عنه د کور پر وشه باندې سپور کړي او مصر ته روان کړي. یو طرف ته د محمد ابن ابي بکر قافله روانه ده، د هغې سره خپل ملګري ورسره دي او د هغې په مقابل کې هغه غلام هم مصر ته روان دی. نو په لاره کې هغه غلام و قافله سره یو ځای شو. هغه غلام هم په دې ترتیب باندې ډېر اګانه دی. نو د محمد ابن ابي بکر ملګرو د هغې غلام څه پوښتنه وکړه چې ته پر کوم طرف باندې ځې؟ نو هغه ورته ویل چې ما د مسلمانانو د خلیفه پیغام د مصر والي ته ورخستی دی. محمد ابن ابي بکر او د هغې ملګري ورته ویل چې د مصر والی خو دا محمد دی، ځکه د مسلمانانو ام خلیفت دا سړی د ولایت لپاره ټاکلی دی، که کم پیغام یې دې ته ورکړه. هغه ورته ویل نه، ما پیغام د بل والي پر د هغه زاړه والي پر نامه باندې ما پیغام ورخستی دی. نو د محمد ابن ابي بکر ملګري پر ده راوغورځېدو چې پیغام ورته د هغې څه انکار وکړي چې زما سره هیڅ نسته. آخر چې د ده تلاشي وسول، هغه خط ځینه وکړه. محمد ابن ابي بکر او د هغې ملګرو چې کله خط وکاته، په خط کې دا لیکلي دي وزاړه والي د حضرت عثمان رضی الله عنه مهر او ټاپه پر لګېدلې ده او هغې ته دا لیکلي دي چې محمد ابن ابي بکر در ورسېدی، د ټولو څه مخکې بې لاسونه او پښې ورپرې کړي
او بیا به په مصر کې په یو حبس او په جیل کې واچي او د ده سره چې پلان ملګري دي هغه به ټول قتل کې او دا نور به بیا په سجن او په بند کې بندیان کړي. محمد ابن ابي بکر چې کله هغه خط وغوړاوی او بیا هغه خط ملګرو ته ښکاره کوي چې موږ روان په کومه اراده یو او زموږ سره څه کیږي او موږ په کومه اراده باندې روان یو هلته ارادې څه راته جوړې دي. نو د هغې څه وروسته یې ملګرو ته چې راځئ واپس مدینې. چې کله مدینې منورې ته راورسېدو صحابه دي ډېر او محمد ابن ابي بکر د هغې مشر دی مسجد نبوي ته راغلی او ټول صحابه یې راجمع کړو. د ټولو په مخ کې هغه خط ووایي چې یو طرف ته د مسلمانانو خلیفه ماته د ولایت امر راکړی دی، زه ولایت ته روان یم او زما خلاف غلام او پیغام دا استولی دی چې کله دی در ورسېږي دی به قتل کړي. د مدینې منورې د حضرت عثمان رضی الله عنه صحابه د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې عمله څخه ډېر پریشان دستي خط راواخیستی حضرت عثمان رضی الله عنه ته راغی. حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورته وایي چې دا خط تا لیکلی دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي دا خط ما نه دی لیکلی. ورته ستا په امر لیکل شوی دی؟ ورته زما په امر نه دی لیکل شوی. ورته دې خط باندې چې کوم مهر لګېدلی دی دا مهر ستا دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي دا مهر زما دی. ورته دغه غلام ستا دی؟ دی ورته وایي دا غلام هم زما دی. ورته دغه سوارلي اوښ هم ستا د کوره ستا دی؟ دی ورته وایي دا هم زما دی. ورته دا څنګه کیدی سي چې مهر ستا دی او غلام ستا دی او اوښ ستا دی لیکن خط نه تا لیکلی دی نه تا د دې امر کړی دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته زه په دې کې صادق او رښتونه یم، نه دا خط ما لیکلی دی نه دا خط ما استولی دی نه د دې خط د لیکلو امر ما کړی دی. زما سره په دې کې مکر و فریب سوی دی. زما مهر یو چا په غلا او په غلطي او په پټه باندې د دوکي په شکل پر دې لګولی دی. چې کله محمد ابن ابي بکر او ملګرو ته دا خبر راورسېده هغه ورته وایي چې عثمان اوس دې حال ته رسېدلی دی چې دومره بوډا دی دی د دې خپل مهر حفاظت نشي کولی، بس خلافت دې پرېږدي که خلافت نه پرېږدي موږ به دی قتل کوو. چې کوم د مصر خلک ولو هغه در دې وخته لا په مدینه کې پاته دي هغو د حضرت عثمان رضی الله عنه پر کور پر مسجد نبوي باندې محاصره نور سره راټینګه کړه. دستي مسلمانان چې د مدینې منورې صحابه دي هغې ټول د حضرت عثمان په دفاع کې راووتل. حضرت عثمان رضی الله عنه ته اول دا خبر ږدي چې عثمانه موږ ته اجازه راکړه موږ د دې خلکو سره مقابله کړو چې کوم چا پر موږ باندې بغاوت کړی دی پر موږ باندې راټول شوي دي د دې خلکو مقابلې ته موږ تیار یو، ستا د اجازت انتظار دی. حضرت عثمان رضی الله عنه ته ستاسو د الله فضات باندې قسمی چې زما په خاطر به په مځکې پر مخ د یو مسلمان وینه نه تویږي، ځکه د قیامت په میدان کې د مسلمان د وینې جواب زه نشم ورکولی. زما په خاطر زه هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې چاته د چا وینه توکي یا د چا معرکې او مقابلې ته تیار شي. هغې دویمه خبره دا ورته وکړله چې عثمانه چې کله موږ ته اجازت نه راکوې نو بیا خو لاړ شه مکې مکرمې دا ځای پرېږده د دې ځای څه مکې مکرمې ته ځان ورسوه، ځکه دا خلک ستا د قتل اراده لري. هغې په زوره دا نارې وایي چې موږ به عثمان قتل کوو. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته مکې ته څنګه ورسم؟ ما د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلي دا دی چې هغې به څنګه مسلمانې چې د هغې د وینې څاڅکی په مکه کې تویږي. ورته که زما د وینې څاڅکی په مکه کې توسي نو بیا به د قیامت په میدان کې د الله و حضور ته د شرم و حیا په خاطر زه خپلې سترګې نه کم پورته، نو په دې خاطر زه مکې ته نه ځم. هغې دریم پیغام دا ورته ږدي چې عثمانه چې کله مکې ته نه ځې نو بیا دې خلکو ته د خلافت په لاس ورکړه، خلافت پرېږده، بس د دې خلافت در سر تېر شه، د دې څه استعفا ورکړه، دی تېر پرېږده. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي زه به یې څنګه پرېږدم؟ ما ته په آخرنۍ وصیت کې پیغمبر علیه السلام ویلی دي ای عثمانه الله تعالی تا ته یو قمیص در اغوندي، هغه قمیص به ته نه کاږې در هغې وخته پورې حتی تلقیني علی الحوض چې در څو پورې پر حوض کوثر ستا ملاقات زما سره کېږي. نو در هغې وخته پورې به دا قمیص د ځانه نه کاږي. ورته هغه قمیص تعبیر پیغمبر علیه السلام ما ته د خلافت کړی دی چې الله تعالی زما څخه وروسته تا ته خلافت درکوي او خلک به راځي ستا څخه به خلافت اخلي او هغه خلافت به دې خلکو ته د راسته نه ورکوي چې در څو پورې پر حوض دې زما سره پر حوض کوثر دې زما سره ملاقات کېږي. ورته که چیرې زه هغې خلافت دې خلکو ته ورپرېږدم سبا چې پر حوض کوثر زه د پیغمبر علیه السلام ملاقات له ورځم نو بیا به زما کومه شرمندګي زه به په کومو سترګو پیغمبر علیه السلام ته ګورم.
حضرت عثمان رضی الله عنه هغې خلکو ته وایي چې یو عمل کولی سم، چونکې د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت واقعه وه نو هغې ډېره اوږده ده او وخت ډېر مختصر دی، نو که چیرې بیا زندگی وه د دې هغه بله حصه به بیا غالبا پر روانه جمعه کې بیانو. الله تعالی دې زموږ امتحاني زندگی په خیریت و عافیت باندې کړي، چې څومره انسانان زموږ د دې امت څخه په فتنو و مشکلاتو کې راغلي دي، الله تعالی دې اجرونه ورکړي، الله تعالی دې د دې امت د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. وخت مختصر دی. واخر دعوانا